په کورنیو چارو وزارت کې نن د مدني ټولنې لخوا د امنیتي ځواکونو د تشویق او ملاتړ په خاطر لویه غونډه جوړه شوې وه. په یاد غونډه کې د مدني ټولنو استازو د هیواد وروستي بد وضعیت په مقابل کې د امنیتي ځواکونو مبارزه وستایله او د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. وجیبه ملی خود را خواستیم ادا کنیم حمایت و پاسداری از قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که در او جمع خواستیم که از قهرمانان وزارت دفاع ملی در اینجا سربازان دلیر موقعیت دارند و همچنان از قطعات خاص پلیس اسپیشال فورس این قهرمانان بسیار حساس این قهرمانان تشویق و تقدیر و حمایت و روحیه بگیرند. په یاد غونډه کې د دفاع وزارت مسؤلینو په دې وروستیو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې له امنیتي ځواکونو د خلکو ملاتړ وستایه او په خبره د ملیشو جوړول نه بلکې خلک په رضاکارانه توګه پرته له کوم امتیازه د خپلو امنیتي ځواکونو ترڅنګ په ګډه د دښمن په مقابله کې جنگیږي. یک چیز مغالطه نشه از پیش دان که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان در تلاش و صدد ملیشه سازی نیستند بلکه مردم سلاحشور و خودجوش آمدند در کنار نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان استاد شدند. حمایت مردم داوطلبانه بوده، استادگیشان در کنار نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان داوطلبانه بوده. د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د کابل په 14 ولسوالیو کې خلکو ته د امنیت هر اړخیز ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې اوس مهال د کابل په ټولو ولسوالیو کې امنیت خوندي دی او هیڅ ډول ګواښ نشته. ولایت کابل که دارای 14 ولسوالی است، حوزات شهری است. وظیفه ما نرمال پیش میره، هیچ نوع مشکلات، هیچ نوع استرس، هیچ نوع پرسنل ما که بیدار شب و روز وظیفه اجرا میکنه استرس ندارن و در قسمت ولسوالی‌های ما 14 ولسوالی که است تامین امنیت و بیس‌های اردو ملی، پلیس ملی، امنیت ملی تا به فعلا هم که اینجا گپ میزنیم دشمن نتانسته که 10 متر به حریم کابل داخل شود. د سیاسي او نظامی چارو کارپو ډاکټر عبدالهادي قریشي جنگ، فقر او بېسوادي د اوسني نظام سترې ننګونې یادوي او زیاتوي چې هم د امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې هر وخت او په هر حالت کې له دې خاورې او هیواد دفاع کړې. فقر، مرض، بېسوادی به این کشورها دینامی کشورها که بالخصوص کشورهای عقب مانده است اینجا به دائمی بوده باشه. البته ما حضرت رو بسیار کوتاه عرض کردم، این تشریح میخواد. بېسوادیش هم بدون نوع یک عام شد، دیگه سیاسی شد که سیاسی در داخل کوپره و کالاست از این باید استفاده شد. پاکت دومشان که دیجا ما میبینیم در طول چند سال بیشتر از او کار گرفته میشه. جنگ های که در تالیفات نشر شده به نام جنگ های اتنیکی، جنگ مذهبی، جنگ منطقوی، جنگ نژادی و جنگ قومي. مدني ټولنې په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې جنگ تر بل هر وخت زور اخیستی او جګړه ان ښارونو ته رانږدې شوې ده.